خو د تا ټول مذهب اوس به خمیني صاحب د خامنه‌ای صاحب ته مونږ په دې توهین کې نجات ورکړی وو. دا خبره دلته مسلمانانو ته واضحه سي خبره. ښه نه د تا نوم څه شی د زړه سره نوم دې څه شی؟ قاري صاحب سمیر ریاخیل د پغمان ولسوالۍ ما. سمیر جان اعیان الشیعه د شیعو د تاریخ معتبر کتاب ده. پاس ورته وګوره الامام السید محسن الامین. سید اهل بیتم ده او امامم ده. اعیان الشیعه دې کتاب الجلد الاول دې زي ته وګوره الجلد الاول دې جلد الاول شپږ وستمه صفحه ده. په دې کتاب کې تاسو وګورئ دغه ځای کې نقطې ده خیمه په دغه ځای کې ثم بايع الحسين عليه السلام لحسين عليه السلام سره سي د عراق شیعه و بیعت وکړل من اهل العراق د عراق خلقو كانوا دوی وای یزید مخالف دښمنی وکنه بله خو یزید حکومت هم د مخالف وکنه بیعت خو نه ور سره کول بله من اهل العراق 20000 شلو زرو د عراق شیعه و بیعت ور سره وکړل غدروا به غدري ورسره وکړل وخرجوا عليه وربان راوتل وبيعته في اعناقهم او بيعات دي حسين عليه السلام په غاړو کې وو فقتلوه او شهید کړل. یو دا د کتاب د ما کتاب نه ده تر ټولو معتبر کتاب دا د دوی مرجع ده مرجع الملحمه الحسينيه دا کتاب استاد مرتضى مطهري ده دا که شایه نه مانی نو هغه شایه نه ده دا کتاب ده دې کتاب څوم جلده لاندې ورته وګوره الجزء الثالث دریم جلد څلور دیرشمه صفحه ده لاندې ورته وګوره څلور دیرش ان الامام الحسين امام حسين عليه السلام دغه الفاظ زدر توایم په دغه وخت کې دوستانو د ویډیو در سره شیر کړی دغه الفاظ نه مانی نو څنګه مونیجات ورکولای سوی لایف ته ځکه دا الفاظ که زنه وایم تاسو ور باندې پوهیږئ نه کوي وایم دا به د ټیک ټاک لخوا بندیز را باندې راځي دی ریپورت په وجه نه ټیک ټاک بندي. ان الامام الحسين على امام حسين عليه السلام لم يقتل على يد اليهود يهود نه د شهید کړي او النصارى هم نه د شهید کړي او مجوسیان هم نه د شهید کړي او مشرکی العرب مشرکین هم نه د شهید کړي ولا حتى على يد اهل الردة مرتد هم نه د شهید کړي بل انه قتل بايدي المسلمين لمسلمانانو پلا شهید سو بل وحتى على يد اصحاب ابيه دي پلار دي ملګرو پلاس باندې شهید کړل. دی حسین علیه السلام پلار څوک؟ حضرت علي. دی علي علیه السلام شیعه وای شهید کړل. وسورته وګوره ولم يكن القتلة من اهل الشام د قاتلین د شام خلق نه وو د قاتلین څوک نه وو د شام خلق نه وو په شام کې و یزید کنه کچیر یزید شهید کړي خو دغه مرجع بي ویلي وسی با وسورته وګوره بل كانوا من اهل الكوفه د کوفه خلقو چې کوم ځای کوفه عراق وس دا مهره د په بل کې درته خیم بل كانوا من اهل الكوفه د کوفه خلقو شهید کړل. اوس راځو بل کتاب امدا کتاب الملحمه الحسينيه د دې اول جلده الجزء الاول معلومه درته بله بله د دې کتاب 109 صفحه ده دې ځای کې وګوره په هغه مخکینی کتاب کې وای د کوفه خلقو شهید کړل کنه بله وسوغورا ولا ريب هيت شك نستا في أن أهل الكوفة كانوا من شيعة علي بن أبي طالب دادي علي رضي عنه شيو وسوغورا وأن الذين قتلوا الإمام الحسين كومو كسانوس إمام حسين عليه السلام شهيد كرل دا تكيتو ويس اللي خوندو كري هم شيعتو يعني الشيعة شيعة شاس إمام حسين عليه السلام شهيد كرل دادي دي لوية مرجع ده أم داي كتاب ده الملحمة الحسينية اوس براسو یو بل کتاب ته دا لدوینه دا حقائق دوی پټ کړی دي دا حقائق لدوینه څه شي سوي دي لدوینه پټ سوي دي څه په دغه ځای کې حسين عليه السلام يو دقيقة أنتم شيعة يو دقيقة دغت بيداسو دا إعلام الورى بأعلام الهدى دا كتاب ديدوي أمين الإسلام
د طبرسي کتاب ده. د چا؟ د طبرسي کتاب ده. دا د دې لوی محدث ده. د دې کتاب څوم جلد ده؟ پاس به وګورو چې څوم جلد ده. د دې 440 صفحه ده. اول جلد 440 صفحه. اخبار الامام حسين عليه السلام. امام حسين عليه السلام سکله کربلا ته لاړل، مسلم ابن عقیل یو خط ورته رالیږلی و. دا خط مې زه درته ښکاره کړم، دا تکلیف د مسلمانانو دپاره ډیر مهم ده. هغه خط به زه درته را پیدا کړم. دا د دوی د بل الارشاد د شیخ مفید، د دوی لوی معتبر الشيخ المفيد الامام ابي عبد الله، د دې دوم جلده الجزء الثاني. د دې کتاب څومره صفحه ده؟ 59 او 80. په دې کې دا خط به زه درته وایم، بیا هلته د امام حسین علیه السلام په خبره سر خلاصېږي. کله چې مسلم ابن عقیل رحمه الله په کوفه کې شیعه و خیانت ورسره وکړل، او عبید الله ابن زیاد ته یې پلاس ورکړل، دغه ملعون ته. نو بیا دغه مسلم ابن عقیل دغه کس ته وویل، دا څوک ده؟ محمد ابن الاشعث ته یې وویل، وایي زه یو څو خبرې درته کوم، د الله دپاره د ما خبرې یو چا ته ووایه چې امام حسین علیه السلام ته یې ورسوي. کومې خبرې؟ څه ورته وایي؟ تستطيع أن تبعث من عندك رجلا على لسان أن يبلغ حسينا. سيدي ما دغه خبرې ته ورورسوي، چا ته ورورسوي؟ حسین علیه السلام ته. یو کس ورولېږه، دی به نن راوتلی وي او یا به سبا له اهل بیت سره راځي تاسو په طرف. نو ورته ووایي چې ویقول له ان ابن عقیل بعثني اليك، زه مسلم ابن عقیل تا ته رالیږلی، وهو في اسير في ايدي القوم، دی له خلقو سره بندي و. نو دته دا نه معلومېده چې تر شپې دې دی ورسېږي، دی به شهید سي. وهو يقول، او مسلم ابن عقیل غوږ مهم ځای ده، مسلم ابن عقیل درته وایي ارجع فداك ابي وامي باهل بيتك، اے حسین د ما مور پلار دی لتانه قربان سي، واپس او اهل بیتم واپس کا. ولا يغرك، تا د دوکه نکړي اهل الكوفه د کوفي خلق، فانهم اصحاب ابيك، دا د تا د پلار شيدي. الله اکبر. بشک. دلته بیا ورسته پسې وایي قد كذبوك، تا ته دروغ ویلي دي چې وایي موږ بیعت در سره کړی دی حسین راس. لیکن ناس دغه خط اوس مه هېروه، دغه خط مه هېروه. دغه خط اوس راځي امام حسین علیه السلام په ژبه باندې اوس واوره. امام حسین علیه السلام خلقو ته وایي. دغه همغه کتاب داسې مخکې مې درته ښکاره کړل، اعلام الورا باعلام الهدى د شیخ طبرسي. دا د دوی لوی امام ده، امین الاسلامي لقب ده. امام حسین علیه السلام سي یو دقیقه ده. امام حسین علیه السلام چې کله په کربلا کې خلقو محاصره کړل، نو فقال الحسین علیه السلام لا خیر فی العیش بعد هؤلاء. کله چې خبر ورته راغلل چې مسلم ابن عقیل شهید سوی، خو خط ورته راورسېدل چې زه خلقو بندي کړم، زه تر بیګا نه رسېږم، وزنې مې شهید کوي مې. نو حسین علیه السلام وویل ثم اخرج الى الناس کتابا، خط راویستل فيه په دې کې لیکلي و اما بعد فقد اتانا خبر فظيع. حسین علیه السلام ویل چې موږ ته ډیر بد خبر راغلی ده د مسلم ابن عقیل شهادت، او د هاني ابن عروه او د عبد الله ابن يقطر، وقد خذلنا شيعتنا. وقت ورته کربلا کې امام حسین علیه السلام خلقو ته سوای چې اے خلقو، مسلم ابن عقیل سره چې چا خیانت کړی ده شیعه ور سره کړی ده، او له موږ سره چې څوک خیانت کوي شیعه خیانت را سره کوي. خبر پوهیږي کنه؟ بله. اوس به د یزید یوه خبره درته وکړم چې یزید د دوی په کتابونو کې الله دې وکړي چې دا زر درته را پیدا کړم، الله دې وکړي چې دا زر درته را پیدا کړم. قاری صاحب موږ خو همدغسې د وړې لوی سوي ټول همدغه وایي، په ټوکو کې هم دا خبرې کوي یزید استی ته یزیدي، یعنی بدو معنا کې دا مخکې خلک راولي که هغه موږ سني یو. یزید اهل سنت والجماعت وایي چې یزید مجرم و، فاسق و، قاتل و. موږ د یزید دفاع نه کوو، لیکن یزید چې کوم کار کړی نه ده دا خو ډېر ظلم داسې ورپسې تړی. یزید په مدینه حمله کړې، ظالم و. په مکه یې حمله کړې، ظالم و. مسلمانان شهیدان کړي، ظالم ول. د حسین علیه السلام قاتلینو ته سزا نه ده ورکړې، ظالم ول په دې. اما د حسین علیه السلام شهادت کې زوست د یزید خبره د حسین علیه السلام زوی ته سې کوي، څه ورته وایي؟ دا تاسو ته ښکاره کړم.
دا کتاب وګوره، دا کتاب الاحتجاج د شیخ طبرسی ده، دا د دوی د محدث لوی محدث کتاب ده، شیخ طبرسی د دې دوم جلد ده، د دې 40مه صفحه ده. د دې 40مه صفحې نه دلته امام زین العابدین علیه السلام یزید ته وایي چې که ته خامخا وزن شهیدوي مې چې کله یې له کوفې نه ورولېږل شام ته، اهل بیت یې ورولېږل. مسلم ابن زین العابدین علیه السلام د حسین علیه السلام زوی ده، وای ما ته خبر راغلی ده چې ته ما وزن یزیده، نو ته له دې نه مخکې دغه د موږ ښځې به څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته لیکي بیا، خو ټولې ښځې پاتې وي ځکه اهل بیت ټول دغه قاتلینو د الله لعنت دی په هغو ظالمانو فاسقانو فاجرانو تر قیامته پورې چې په اهل بیتو چا ظلم کړی، چا چې یوه خبره او کومک ورسره کړی ده، اله العالمین دی په دنیا او آخرت کې په دوی باندې لعنتونه په ټولو شیو دی الله لعنتونه راوورسي له اهل بیتو سره یې دا خدمت کړی. امین. تاسې وګورئ زین العابدین علیه السلام ورته وایي که ته ما وزن او دا ښځې به څوک وړي مدینې ته؟ فقال له یزید، دا د دوی دا کتاب لیکونکی محدث لعنت ور باندې وایي، و یزید لعنتي ورته وویل لا یؤدیهن غیرک، له تا نه بغیر بل څوک بې نه وړي. لا یؤدیهن یهن. اوس وګوره یزید اول لعنت د حسین علیه السلام په قاتلینو باندې وایي، وګوره لعن الله ابن مرجانه، الله دی لعنت وکړي په د مرجانې په زوی، دا مرجانه د عبید الله ابن زیاد د کوفي د والی مور وه، وای الله دی لعنت وکړي د مرجانې په زویه، فوالله دا یزید قسم کوي، فوالله ما امرته بقتل ابيك، د ما د قسم په الله وي چې ما عبید الله ابن زیاد ته د تا د پلار د قتل د شهادت امر نه ده کړی، ولو كنت متواليا لقتاله ما قتلته، کچیرې د دې جنگ کې زه وای یا می مسؤلیت څوک وای نو ما به دی نه شهید کړی. ثم احسن جائزته، به یې جایزې ورکړلې دای او د رسول الله د اهل بیت و زنانه مدینه المنوره ته په عزت سره رخصت کړ. دا د کتاب وایي، د شیعو کتاب ده. یزید قسم کوي چې ما دا امر نه ده کړی، اوس زه دوی ته ما چیلنج جوړ کړی ده، اوس یزید که فاسق ده که مجرم ده که ظالم ده که هر څوک ده، د حسین علیه السلام قاتلینو ته سزا نه ده ورکړې، اما داسې حسین علیه السلام د یزید د شهادت امر کړی ده، ما دوی ته په مړو ژوندو ټولو ته چیلنج د سراسه یوه خبره راته ثابته کړه دي چې یزید دا خبره کړې چې حسین علیه السلام په شهادت ورسوي. او بل زه یوه عقلي خبره درته وکړم. په شپېته کې یزید د مسلمانانو باچا سو، په 80 هجری کې 80م کالو، په یو 80 کې امام حسین علیه السلام په شهادت ورسېدل. خدا یو کال کم و زیات د مخالفت له یزید سره وو، یعنی حسین علیه السلام نه منل. دا یو کال کې کچیر یزید دی شهیدولی، خو دا یو کال کې به شهید کړی وو. د یزید په وس کې اوس لښکر ورولېږي او مکة المکرمه محاصره کې او حسین علیه السلام په شهادت ورسوي. دا کار یې کولی سوی، په وس کې یې پرو، خو نه یې کول. بیا چې اوس دی کربلا ته راغلل، چا خط ورولېږل، چا بیعت، مخکې کتابونه بعضې کتابونه درته وښیم 80,000 کسانو د دې کتابونه وایي بیعت یې ورسره وکړل. د تاسې د په خدای قسم وي دا د دوی معتبر روایت ده چې 100,000 کسانو بیعت ورسره وکړل. 100,000 کسان سي 4,000 لښکر په ډبرو باندې ولید، یو چا دفاع ځینې کولی سي. دا 100,000 کسانو د ټولو روافظو مجوسیانو د حسین علیه السلام دفاع ولې نه سوی کولی جي؟ بالکل قاری صاحب صحیح ده. خط چا ورلېږلی و، چا راوغوښتل، چا خبرې ورته کولی سي موږ به د تا په سر و مال در سر. دا ټول دا کتابونه بیخي ډېرې دا که اوس درته ښیم 100 کتابونه په دې اړه باندې ما را یو ځای کړي. یعنې قاري صاحب د شیعګانو به چې دوی د هغه وخت د دوی د اختلاف نه فایده واخیسته او مثال په منځ کې دا ټول هغه پیدا کړي، یعنې همدغه د کوفه شیعګانو به څه دا کار یې وکړ. د امام حسن علیه السلام چا په چاقوګانو ووهل، حسین علیه السلام نه مخکې همدغه شی ولیدي په کتابونو کې. امام حسن علیه السلام وایي والله ان معاویه خیر لی من هؤلاء یزعمون انهم لی شیعه، وایي قسم په الله وایي معاویه رضی الله عنه ته تر دې شی و ډیر بهتر ده. دا امام حسن علیه السلام وایي وایي دغه شی و زه په چاقوګانو ووهلم، د ما مال غلا کړل، د ما پیسې غلا کړې، د ما د قتل اراده یې کړې. د په کتاب الاحتجاج طب له حسین علیه السلام نه مخکې صبر وکړه، دا یو د قبر ته غږ کوو، لا حسین علیه السلام نه مخکې لرې کړه.
حسین علیه السلام نه مخکې. بیا د حسین علیه السلام شهادت همدغه خلقو د حسین علیه السلام خطونه ورته رالیږل، دوکه یې کړل، پریب یې ورسره وکړل. بیا په همدغې کوفه او کربلا کې آیا شیعه بهتر و چې مړ سوي وای او که حسین علیه السلام؟ یا شیعه و به ځان قربان کړی و؟ تاریخ به دا لیکلي و چې دغه شیعه و چې کوم بیعت له حسین علیه السلام دا خو څه کوې؟ مسلم ابن عقیل دغه 100,000 کسان ورسره راغلل ترڅو دغه مسلم ابن عقیل هانی د عبید الله له زندان را خلاص کړي. عبید الله ابن زیاد ورته ویل وای که څوک لاړس کورونو ته دومره روپۍ به درکړم. ټول مسلم ابن عقیل نه وتښتېدل، کوم چې د حسین علیه السلام د تره زوی ده او د سفیر د عراق ته ورلېږلی دی او د ګوتو په شمار کسانې پرېښودل. اخر کې مسلم ابن عقیل وتښتېدل، بیچاره پټ سول چې دا ټول شی له ما نه وتښتېدل، د خدای په غضب اخته سي. هلته 40,000 کسانو بیعت را سره کړی ده، اوس د پیسو په لالچ کې راغله زه مو تنها پرېښودلمه. دغه یو څه کې که شیعه فکر وکړي په خدای قسم که شیعه فاته سي دا دومره خائن قوم ده. له حسین علیه السلام نه مخکې مسلم ابن عقیل چا شهید کړل؟ 40,000 کسانو په مخ کې امام حسین مسلم ابن عقیل شهیدوي عبید الله ابن زیاد. 40,000 د څه شي په لالچ کې راغلل؟ عبید الله ابن زیاد ملعون ورته ویل وای که کورونو ته لاړه زه به جایزې درکړم، دغه شی به درکړم، دغه شی. ټولو مسلم ابن عقیل پرېښودل کورونو ته ځینه. دا هغه کسانو چې له حسین علیه السلام سره بیعت کړی و د زندیق زمن. الله اکبر الله اکبر. دا هغه تاریخ ده، خو دا موږ دوی ته وایو چې په حقیقت پسې وګرځېږئ. دی دلته راسي فقط ما ته وایي د تا مور د تا پلار څه کار دی کړی څه دی دی الله بند په دې توهین کې له دې له توهین نه بغیر بل څه شی ورپاته نه دی. الله مو مل څه خدای دې وکړي چې دې خبره باندې مننه قاری صاحب، قربان مننه قاری صاحب، مننه. دومره په تفصیل می خبرې سره وکړلې باور دی وسن واتی خو نه ان شاء الله قاری صاحب ان شاء الله زه په هر لایف کې ده ان شاء الله د سبا نه حاضر یم، په هر لایف کې ده ان شاء الله حاضر.